نیتونه شته دی خو پالیسۍ یې سمول غواړي، نیک نیتي راوستل غواړي. د یو څو افرادو د یو ادارې د مالداره کولو په ځای د قانونو د آبادۍ سوچ پکار دی. د ګاونډیانو سره ښو تعلقاتو جوړولو هڅه پکار ده. زمونږ سره سنټرل ایشیا په لور تجارتي روډس دا تجارتي لارې د زرګونو کلونو نه په دې خاوره باندې وي. دا څه اوس نه دي پیدا، نه اوس موږ له څوک راکوي. وینسنټ سمیت یو انګریز لیکوال دی، اولډ انډیا، هغه یو کتاب لیکلی. هغه وایي چې دا ملکڼ باجوړ سواد د هند صوابۍ پورې دا د زرګونو کلونو نه د ریښمو لار پاتې شوې ده. هندوستان ته به په دې باندې قافلې او جوپې روانې وي د زرګونو کلونو نه. په دې اوس وخت کې په دې تجارتونه روان وو. صرف د چمن لار په دې وخت کې چې کولا و 10 لاکه پښتانه یو د چمن په لاره په روزګار وو. 40,000 صرف د لاس مزدوران په هغې کې په روزګار وو. ریاستونه جوړېدل، ماتېدل. 1893 کې ډیورنډ لاین شوی دی، خو د 2014 پورې په غیر د ویزا او په غیر د پاسپورټ نه تګ راتګ وو، شناختي کارت او تذکره. موږ د ریاستونو نه انکار نه کوو، د قوانینو نه هم نه کوو. په اسانۍ موږ وایي د قانون له ورکه. په یورپي یونین کې 28 هیوادونه دي او 13 ریاستونو ویزا پاسپورټ ختم کړی، خپل ټریډ آزاد کړی، خپل بارډر یې کولاو کړي دي. موږ وایي کافر دي که نه، کلمه راسه نه مني، اسلام راسه نه مني. نو کافرو خپل قانونه دومره آزاد کړي دي چې 18 وطنونو 18 هیوادونو ویزې او پاسپورټونه د منځ نه ایستلي. موږ په دې یو ګاونډ کې چې کوم دی د اساني نه پیدا کوو. نو نتیجه څه ده؟ نفرتونه پیدا شو په دې خاوره، نفرتونه، کرکې پیدا شولې د قانونو، د ولسونو، د ریاستونو په منځ کې. نو ګورې بیا ژوند نه کېږي په دې حالاتو کې. د دې کرکو نه، د دې نفرتونو نه دا وطنونه که رایستل غواړي، نو دا د تجارت لارې د ناواپاس نه تر د چمن 14 غټې لارې په ډیورنډ کرښه لر بر 1 کروڑ پښتانه به د دې څخه په روزګار، 1 کروڑ، یو بدامني مسلسل او دویم غریبي او بېروزګاري. نو ولسونه د دې وطن نه کډوال شو. ځکه موږ دا ګڼو چې که د دې وطن آبادي کېږي نو دا به د دې سټیټ آبادي مي. دا پښتونخوا که آبادیږي دا پاکستان به هم آبادیږي. دا سټیټ خو په هوا کې نه دی جوړ که نه. پنجاب آباد دی، ټول عمر دی خدای آباد لري، موږ پرې نه خفه کېږو. خو په دې بنیاد باندې نه چې بلوچستان او پښتونخوا دی پکې تباهي، بلوچ او پښتانه دی پکې تباهي، یا افغانان دی په دې کې در په در باندې. رورولي پکار ده، ډېر یو لوی تړون پکار دی. د امن دپاره هم سیاسي اجماع پکار ده او د وسایلو د اختیار دپاره هم سیاسي اجماع او بیدارۍ پکار دی. دا د ټول ولس ذمهواري ده. دا ستاسو انټلیکچوال فورم موږ ډېر ډاډ